ډیر کله په ژوند کې له دې پوښتنې سره مخ کیږو چې له چا سره مشوره وکړو. انساني فکر محدود دی. موږ په یوازې سر ټولو ستونزو ته د حل مناسب او اغېزناکه لاره نشو موندلی. باید مشوره وکړو او مشوره یو نبوي ارشاد هم دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مشورې د ارزښت په هکله په یو مبارک حدیث شریف کې فرمایي وایي هیڅ چا مشوره ونه کړه مګر دا چې د مشورې نه وروسته ورته سمه لاره او رهنمایي وشوه. په دې معنا که موږ مشوره کوو موږ لوی خیر ترلاسه کوو. خو د اغېزناکې مشورې لپاره ځینې مهم ټکي باید په پام کې ونیسو. لومړی ټکی دا دی چې وروستۍ پرېکړه باید په خپله وکړو. یعنی مشاور موږ او تاسو ته یوازې غوره او سمې لارې راښیي، خو دا چې کومه لاره ترې وټاکو دغه پرېکړه ده چې موږ یې باید په خپله وکړو. مشوره ځکه ارزښت لري چې په یوازې سر نه باید ټولې تېروتنې ترسره کړو. ژوند لنډ دی، خو که موږ په دغه لنډ ژوند کې ډېرې تېروتنې ترسره کوو هیڅکله به ښه مسیر او ښه انتخاب ته ونه رسیږو. مهمه نه ده چې له ښوونکي، یو ملګري، استاد، د کورنۍ له یو غړي او چا سره مشوره کوو، خو مهمه دا ده چې هغه کس په واقعي معنا د یو ښه مشاور ځانګړنې لري. هغه یو رازداره، مجرب، هوښیار، پوه او د لیوالتیا خاوند کس وي، او یو داسې کس وي چې هغه ته زموږ تاسو فردي او ټولنیزې ځانګړنې معلومې وي، زموږ علایق او غوښتنې ورته معلومې وي او بالاخره موږ ته یوه ښه او باوري مشوره راکړی شي. او یو بل مهم ټکی چې د مشورې پر وخت باید په پام کې ونیسو هغه دا دی چې موږ باید له یو داسې چا سره مشوره وکړو چې هغه له موږ سره په فکري لحاظ یووالی ولري. یعنی یوازې دا کفایت نه کوي چې یو کس ښه تجربه لري له هغه سره باید مشوره وکړو. نه، مهمه دا ده چې هغه مشاور زموږ تاسو فکر، غوښتنې، زړه، علایق او فکر مطالعه کولی شي او که نه زموږ له غوښتنو خبر دی او که نه. یو بل ډیر مهم ټکی چې باید د مشورې پر وخت په پام کې ونیسو هغه دا دی چې د مشاورینو شمیر مهم نه دی. یعنی دا مهمه نه ده چې موږ د یوې مسلې په هکله له څو کسانو سره مشوره کوو، بلکې مهمه دا ده چې د دغې مشورې پایله څه ده. آیا زموږ هغه تېروتنې او منفي ټکي را په ګوته کیږي د مشورې په پایله کې او که نه چې موږ یې د حل لپاره د مشورې اقدام کړی و. او بله مهمه خبره دا ده چې کله چې له یو چا سره مشوره کوئ نو د مشورې پر مهال د اړوند موضوع ټول ټکي ورسره شریک کړئ. هیڅ شی مه ترې پټوئ، ځکه که چیرې مشاور ته زموږ تاسو د دغې ستونزې ټول اړخونه او ټولې باریکۍ معلومې نشي، موږ ته یوه روښانه او پوره مشوره نشي راکولی. نو ښه مشوره هغه ده چې په هغې کې د مشاور سره د موضوع ټول اړخونه شریک شي او په پایله کې د هغه څخه یوه روښانه او سمه مشوره واخیستلی شو. بل ټکی دا دی چې په مهمو چارو کې له بیړې کار مه اخلئ، بلکې ښه فیصله، ښه پرېکړه ډېر وخت، حوصلې او پوره تدبر ته اړتیا لري. موږ باید یوه موضوع له ټولو اړخونو او له ټولو زاویو وسنجوو، په اړه یې د اړوندو متخصصو کسانو سره مشورې واخلو او وروسته په آرامو مغزو پرېکړه وکړو. نو راځئ د یوې ښې مشورې لپاره دغه ټکي په پام کې ونیسو او بالاخره هغه د پام وړ پرېکړې ته لاره ومومو.